د خوست کلندر ولسوالۍ لپاره د 10 میلیونو او 300 زره افغانیو په لګښت د درې پوړیزې ودانۍ د بنسټ ډبره د یو لوړ مراسم په ترڅ کې کېښودل شوه. مالي لګښت یې د کورنیو چارو وزارت له لوري ورکول کیږي. چارې به یې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د مسؤلینو په وینا چې د یادو ودانۍ په بشپړېدو سره به د ولس ډېری ستونزې حل شي. په ولسونو کې طبیعي خبره ده چې خامخا دلته به جنایي پېښې کېږي، دلته به د ولسونو اړتیاوې وجود لري. دا چې ولس تر مرکزه پورې ځان رسوي، هلته د دوی رسیدګي ډېر په مشکله کېږي. واټن موجود ده تر څو د ولس او د حکومت په مابین کې دغه واټن ډېر کم شوی وي، یعنی د ولس دروازې ته حکومت رسیدلی وي. تر دې وړاندې په تیر کې د خلکو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ وو. دغه ولسوالي د 10 میلیونه 2.99 زره افغانیو په مالي لګښت سره چې د افغانستان د ملي بودیجې نه تمویلیږي د شهاب وزیري ساختماني او سړک سازي شرکت سره قرارداد شوی او دغه اداري تعمیر درې پوړیزه ودانۍ ده چې په داخل کې به 13 اداري اتاقونه او 3 لوی سالونونه لري. دا چې موږ مخکې ولسوالي په مرکز کې پرته وه، د دې تعمیر په جوړولو سره به موږ اقتصادي وضعیت کې هم تغییر وشي. دا چې کلندر ولسوالۍ خلکو اقتصادي وضع ډېره خرابه ده. مخکې به مرکز ته چې موږ تذکرات ساتلو یا به بل کور په ولسوالۍ کې 1500 روپۍ کرایه مصرف بدلیل الهام اوس مو 50 افغانۍ کرایه مصرفیږي. د یاد ودانۍ د بنسټ ډبره داسې مهال کې ښودل کیږي چې په سیمه کې د ودانۍ د نشتوالي له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې په ترڅ کې ورځني کارونه له خنډ او ځنډ سره مله وو.